د څه باندې 2 میلیون افغانیو په ارزښت 3 روغتیایي مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د دې روغتیایي مرکزونو د ګټې اخیستنې مراسمو کې د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ، د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون کړی و. د لغمان د عامې روغتیا رئیس عبدالمعروف جلیلي د معلوماتو له مخې چې دوی د دې ولایت په بېلابېلو سیمو کې د 14 میلیونه او 50 زره افغانیو په ارزښت د 6 روغتیایي مرکزونو چارې پیل کړي دي چې له ډلې نن 3 مرکزونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. هغه وایي د دغو روغتونونو له ډلې په یوه باندې 14 زره افغانۍ لګښت راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو شاید یاستئ څو میاشتې مخکې نه 3 میاشتې مخکې موږ تاسو د سرخکانو دغه د ماجرینو په کم کې د 6 کلینیکونو د بنسټ ډبره کېښودله، 6 فرعي روغتیایي مراکز چې هغې کې دغه د مورا او د سرخکانو کلینیک او د بدیاباد تکمیل دي او د علي سرینګار، شمرام او غازي آباد هغه تر کار لاندې دي. انشاءالله چې هغه به ډېر زر تکمیل شي او الحمدلله دا تکمیل شوله. نو د دې ټول لګښت 14 میلیونه او 50 زره افغانۍ ده د 6 واړو. نو موږ نن د 3 افتتاح دلته وکړه، د 3 بعد انشاءالله وکړو. خو 3 تکمیل شولو او تاسو په دې پوهېږئ چې د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مطابق دغه فرعي روغتیایي مراکزو لپاره د عامې روغتیا وزارت تعمیرونه نه جوړوي. خو موږ د دې مؤسسې نه مننه کوو چې دوی موږ ته پخپله د ډونر پیدا کړ چې د کاناډا مملکت خارجه وزارت د هغې موږ سره دا مرسته کړې ده او د دې مؤسسې په همکارۍ باندې او دا 6 کلینیکونو تعمیر موږ ته جوړ شاهدان استي دا د کې هم د ټولنې ونډه هم شته چې تاسو دې خواته وینئ 2 طاقه ټولنه هم پکې جوړوي. د عامې روغتیا رئیس زیاتوي چې د دغو روغتیایي مرکزونو د جوړېدو ټول لګښت د کاناډا هیواد له لورې ورکول کیږي. نوموړی وایي په هر روغتون کې 4 خونې، 2 انتظار خونې، 2 تشنابونه، د فاضله جاتو سوځونکی داش، 1 څاه او د روغتیایي مرکز احاطه شامله ده. د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د خوښۍ ښودلو ترڅنګ وویل خپلو ولسونو ته د اسانتیاو برابرولو لپاره به لا زیاتې هڅې وکړي. ښاغلي ننګ له خلکو وغوښتل چې په دې روغتونونو کې د سیمې د خلکو سهمیت باید په سمه توګه مصرف شي. قومي مشر حاجي عبدالقاهر د لغمان والي څخه د مننې ترڅنګ د لا زیاتو اسانتیاوو برابرولو غوښتنه وکړه. هغه وویل د دغو مرکزونو په جوړېدو سره به ډېرې روغتیایي ستونزې حل شي او له نورو سیمو له تګ څخه به خلاص شي. د دې کلینیک په جوړېدو سره موږ ډېر خوښ یو، ځکه موږ ډېر غریب ولس وو او نه قرغې ته تللی شو نه په سرخکانو کې که نه موږ مریضان دلته اوس که نه ډېر ښه که نه تداوي کېږي او که نه موږ ډېر پرې باندې خوښ یو. موږ ولس ډېر غریب ولس ده، د دې توان موږ نه درلود چې هم جلال آباد ته مریض نقل کړی وی یا هم که نه او یا هم که نه قرغې ته نقل کړی وی یا هم که نه یو بل ځای ته نقل کړی وی. او دې کلینیک په جوړېدو سره موږ ډېر خوښ یو. د یادونې وړ ده چې له 6 روغتیایي مرکزونو څخه 3 نن ګټې اخیستنې ته وسپارل شول او پاتې 3 نور د سلینګار، شمرام او غازي آباد سیمو کې کارونه روان دي چې ډېر ژر به ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.